ګرانو هیوادوالو د اختر مو مبارک سه او د نوروز مو مبارک سه. الله تعالی دې وکړي چې د اختر په جریان کې تاسې خپل کورنۍ او دوستانو سره ښه وخت تیر کړئ. همچنان غواړم د تیرې هفتې د شهیدانو او د زخمیانو یادونه وکړم. هغه حادثه چې د پاکستان د متجاوز رژیم د خوا پر کابل باندې د امید پر شفاخانې باندې بمبارۍ وسولې، په سلهاوو افغانان شهیدان او په سلهاوو افغانان نور زخمیان سول. شهیدانو ته د الله تعالی څخه جنت برین غواړم، زخمیانو ته عاجله شفا غواړم. همچنان د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پاکستان تجاوزونه کړي، بمبارۍ کړي، توپونه یې ویشتلي، افغانان یې خوش کړي، افغانان یې بې ځایه کړي، افغانان یې شهیدان کړي. خدای تعالی دې د پاکستان او د دې د لاچپوڅي جزا ورته ورکړي. هیوادوالو، لکه څنګه چې اوس تاسې ته معلومه سوله چې طالبان په حکومتدارۍ نه پوهیږي. طالبان نه نظامی ستراتیژي لري، نه امنیتي پالیسي لري، نه د اقتصاد په بخش کې تخصصي پوهه لري، نه په سیاست پوهیږي، نه په بین المللي روابطو پوهیږي. د دې د ناکامۍ د سبب څخه افغانستان د یو ناکامه، بیچاره او بې عزته هیواد په حیث په منطقه کې او په جهان کې پیژندل سوی دی. اوس یې وخت دی چې دا موږ درک کړو، په دې باندې پوه سو چې طالبان د افغانستان مسؤلیت نه اخلي، یو بیګانه پدیده ده، یو غیر اسلامي پدیده ده او هیڅ نوع ظرفیت د دې نه لري چې افغانان د دې فعلي بحران څخه، چې دا بحران هم دوی جوړ کړی دی، چې افغانان د دې بحران څخه وباسي. نه یې ظرفیت لري، نه یې برنامه لري. لازمه ده چې د دې په درک سره موږ افغانان په هر ځای کې چې یو، هر څونه ظرفیتونه چې لرو، ټول سره یو ځای سو، یو موټی سو، همګام سو او خپل د ازادۍ او خپل د هیواد د ازادۍ دپاره چټکي او کوټلي ګامونه واخلو. لکه څنګه چې پخوا موږ تعهد کړی و په متحده جبهه کې زه او زما ملګري خپل پر وعدې باندې ولاړ یو او زموږ تر آخرین قطره وینې پورې به د افغانستان د ازادۍ دپاره، د افغانانو د غرور او د عزت د احیا دپاره او د افغانستان د آبادۍ او د پیشرفت دپاره به موږ خپل کوښښو ته دوام ورکوو، تر څو د طالبانو نظام ړنګ یو آزاد، آباد، مقتدره اردو جوړه سي، افغانستان امنیت ولري، افغانان ډوډۍ ولري، افغانان کار ولري او افغانان آزاد خپل په هیواد کې ژوند وکړي. ملا هیبت الله ته دا وایم چې ته ولې دا د پاکستان د تجاوز په باره کې هیڅ نه وایې؟ خاموشه. افغانان هره ورځ وژنې، نظامیان وژنې، ملکیان بې ډوډۍ کوي، بې وسه کوي. 10 میلیونه افغانان ستا د لاسه او ستا د ظالم او جابره شاګردانو د لاسه مهاجر سوي دي، په ټولو هیوادو کې سرګردانه ګرځي. د افغانانو په مورد کې د دغو نه ژبه راوتلې ده او د پاکستان په مورد کې بیا ته ګونګی یې. زه پوهیږم چې ته د پاکستان لاڅپوڅه یې، زه پوهیږم چې ته د پاکستان شاکره یې، زه پوهیږم چې ته پاکستان ته وفاداره یې، ته افغانانو ته وفا نه لرې، ته د افغانانو سره مینه نه لرې، ته د افغانستان مسؤلیت نه اخلې، ته بې ایمانه یې، ته خطاکاره یې، ته زندیق یې. ته خطا، ستا شاګردان خطا، ته خطا، ستا استاز خطا. مګر زه دا درته وایم چې په افغانستان کې لکه تا غوندې جابره او بې رحمه خلک راغلي دي، په مقطعي ډول سره دی د افغانستان په جغرافیه کې ځان را رسولی دی او جبر او ظلم یې شروع کړی دی. مګر یو شی بار بار ثابته سوی په تاریخ کې چې افغانان خپل ظالم او متجاوزګره پیژني او هغه ته ډیره سخته ماته او جزا ورکوي. افغانان به راټول سي، افغانان به دا د ظلم نظام ورک کړي، افغانان به ځان ته هیواد جوړ کړي، افغانان به ځان ته مقتدره اردو جوړ کړي، افغانان به باعزته، باهمته خپل د ټولو وطنوالو سره یو ځای ژوند وکړي. طالبانو ته دا وایم که تر اوسه نه پوهېدلاست، اوس خو پوه سولاست چې ملا هیبت الله ستاسې نه دی. ملا هیبت الله د پاکستان دی، خوښه د پاکستان ده، رایه د پاکستان ده، خبره د پاکستان ده او تاسې استعمالوي. تاسې پر غلطه استعمالوي، پر داسې لاره مو استعمالوي چې هغه نه د خدای لاره ده، نه د وطن لاره ده.
راسې خپل د خلکو سره ودرېږئ. د حق او د باطل خط نن ډېر واضح دی. افغانان په حق دي او ستاسې مشران په باطل کې باطله دي او د پاکستان سره لاس دي. تاریخ به دا د ځان سره ثبت کړي چې تاسې ظالمه، ناکامه او د بیګانه لاسپوڅې واست او د افغانانو پر سر مو ډېر ظلمونه وکړله. افغانان به هیڅ کله تاسې ونه بخښي. موږ تلاش کوو، کوشش کوو او خدای تعالی ورځ تر بلې دا وس موږ ته راکوي چې خپل وطن آزاد کو، آباد کو او افغانستان د سیال سره سیال کو. انشاءالله چې دا ورځ به ډېره ژر راورسېږي.